د ټاپي پروژې له رئیس سره د کانونو او پټرولیم وزارت واکپال کتنه. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ هدایت الله بدری او محمد مراد امانوف په دې لیدنه کې د ټاپي پروژې ورستیو پرمختګونو د پاتې چارو د بهیر چټکتیا، هیوادوالو ته د کاري فرصتونو زیاتېدو او د افغان انجینرانو ظرفیت لوړېدو په تړاو خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې ورستیو پرمختګونو، دغه پروژې چارو پر چټکتیا او په دغه پروژه کې افغان شرکتونو کارګرو ته د کاري فرصتونو پر ایجادولو او افغان انجینرانو ظرفیت لوړونې او اړوندو موضوعاتو باندې بحث او خبرې وکړې. اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژې پلي کېدل د هیواد اقتصادي شرایطو ښه کېدو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو رامنځته کېدو کې مهم بولي. حالا اگر پروژه ټاپی به آن طوری که برنامه‌ریزی شده و اکشن پلانش هست تطبیق شود، افغانستان در 3 سال یا 2 سال آینده میتونه از حق و ترازید این پروژه بالغ بر 450 میلیون دلار نقداً به گونه خالص وارد خزانه افغانستان شود. تطبیق پروژه ټاپی برای افغانستان سالانه 400 میلیون دلار حق ترانزیت میده و از طرف دیگه برای سکتور صنعت بسیار مفید تمام میشه و برای اشتغال زایی در داخل افغانستان. امید است که برای تطبیق پروژه ټاپی از اقدامات جدی و سرعی و حرفوي کار گرفته شود. د ټاپي پروژې چارې د ورستیو کې د افغانستان په خاوره کې پیل شوې دي یا د پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي او افغانستان د اړتیا وړ غازو څخه د ګټنې ترڅنګ په کلني ډول له دې پروژې څخه 450 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي.